ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مؤمن ته د هغه په هر کار کې اجر میلاوي خدای ساتي هر کار کې چې نیت یې ورسره برابر وي یعنی داسې هم نه دی دا حدیث چې هر کار کې اجر میلاویږي بس چې څه کوي کې اجر میلاوي نه انما الاعمال بالنیات هغه حدیث به ورسره ټل کړي د اعمالو دار و مدار هغه په نیتونو باندې دي نو دار و مدار ټول په نیت دی اوس زه وده کېږم د شپې دا خوب هم زه عبادت ګرځولی شم الله به پرې اجر راکړي که زه په دې نیت وده شم چې زه سهار مانځه له راپاڅم یا تهجد له راپاڅم او د تهجد په ښه طریقې سره وکړم الله راله اجر راکړي دا ډوډۍ چې زه خورم د دې نه هم زه عبادت جوړولی شم چې دا ډوډۍ زه په دې نیت وخورم چې زما دا بدن مضبوط شي او زه د الله بندګي وکړم او الله راضي کړم د نیت دا خبره ګورې ډېرو خلکو ته د دې اهمیت نه دی معلوم دا نیت ګورې لوی عبادت دی ګورې ځکه دا معروفه خبره ده سلفونه نقل ده چې وړوکی عمل نیت یې غټ کړي او غټ عمل نیت یې وړوکی کړي نو د مؤمن په هر کار کې خیر دی چې کله نیت صحیح چې کله نیت برابر او نیت یې د ثواب د ګټلو تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی چې د نوڼۍ راوچتۍ او د ښځې په دې خوله کې ورکوي الله له په دې اجر ورکوي معنی دا چې یو سړی د خپلې ښځې له رزق ګټي خپلو بچو له رزق ګټي الله له په دې اجر ورکوي خو دې سره نیت پکار دی او دې خبرې ته زما سوچ تللی دی څو پیرې او یو پیر نه مې بیان کړي مو چې د عامو خلکو دې صدقې ته ذهن نه ځي او هغه صدقه به د خپلو بچو باندې او په ښځه باندې دا ته چې څه ګټې د دې بچو دپاره او دا ته چې څه ګټې د دې ښځې دپاره او د دې مور پلار دپاره دا ګورې لویه صدقه ده لویه صدقه ده الله به تعالی اجر درکړي او په صدقو کې دا غوره صدقه ده چې یو سړی صدقه وکړي په خپلو خپلوانو باندې بیا په هغه خلکو چې د هغوی په ده باندې حق دی دا غټه صدقه ده خو شرط پکې ګورې نیت دی ګورې نیت پکار دی که چېرته ته مزدوري کې په دې نیت چې زه دې بچو له رزق ګټم ولې ځکه چې د دوی په ما باندې حق دی شریعت را باندې ښودلی چې هغه پوره کړم او دوی د بېدینۍ نه بچ شي دوی د الله بندګي وکړي د دوی تربیت وشي دوی سبقونه ووایي د دوی نه ښه خلک جوړ شي د مور پلار دپاره کوم ځکه چې د هغوی په ما حق دی د راباندې الله لازمه کړې ده ځکه چې هغوی ما سره ښه کړي دي د ښځې په ما باندې حق دی او داسې چې دا نیت دی و که نه د ته چې یو روپۍ لېږي الله تعالی په هغې اجر درکوي دا هم صدقه ده وایي چې یو سړی یو نوڼۍ راوالي د ښځې په دې خوله کې ورکوي که ډوډۍ الله له په دې اجر ورکوي خو دې سره هم نیت پکار دی دې سره هم څه پکار دی نیت پکار دی چې ته یو سړی د نوڼۍ راواغستې ښځې له خولې کې ورکوي ولې وایي ځکه چې دې په ما باندې حق دی ځکه چې الله ماته ویلي چې د ښځې سره ژوند په ښایسته طریقې سره تېروه دا د نیت دې خبرې ته کوم سوچ لاړ که نه نو ډېر عادات به په عباداتو کې بدل شي او که چېرته دې طرف ته هم سوچ لاړ د دې حدیث نه بله فایده دا هم راووته چې د ښځې سره ښایسته ژوند تېرول پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره سم ذکر کړه حالانکه هغه بله سم ویلی شو خو دی ووي هغه نوڼۍ چې ته د ښځې په خوله کې ورکړې معنی دا که چېرته یو سړی راولېږي د ښځې په خوله کې نوڼۍ ورکوي یا وله په خپل لاس څه څښاک ورکوي نو دا څه ناروا طریقه نه او نه دا بې حیایي ده عجیبه خبره دا ده چې د ښځې سره مینه محبت هغې ته د خلک په دې نظر ګوري چې دا بې حیایي ده او دا وي کلک سترګې ده او په فیسبوک کې او په ټیک ټاک کې او په یوټیوب کې هر ګن بلا ګوره دې ته بې حیایي نه وایي تعجب به وکړي کومه زنانه چې الله حلاله کړې ده او د هغې نه خون اخیسته حلال دي او دا سړی حلال دی د هغې لپاره د هغې سره د مینې محبت خبرې کول یا د مینې محبت سره کار کول هغې ته بعد جاهلان څه وایي بې حیایي ورته وایي او دا چې کلک سترګې ده او دا داسې ده او دا دغه او نور
کدی پردو زنانو ته ګوري په نټ کې هر جاخه ګوري د جنکو سره رابطې کې ډمټوب ګوري هر څه چې ګوري دا بې حیایي نه ده نو دا عجیبه خبره نو د خپلې ښځې سره د مینې محبت ژوند تېرول دا مثلا د دې حدیث نه معلومیږي